السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. د دوو نفرو فرق تاسو ته زویه یم او تاسو ښه متوجه اوسئ. دغه فرق کې متوجه اوسئ ځکه دا مثال دی او د دو مثال نه موږ تاسو کړلی شو چې ډېر غټ درس واخلو. یو سړی دی نظافت نه مراعاتوي او کوم توصیې چې د ډاکټر نه دی ته شوي دي د طبي د لحاظو نه چې دی خپل ځان وساتي یا وقایه کا د امراضو نه هغه نه مراعاتوي. او بل انسان دی نظافت مراعاتوي، وقایوي توصیې چې ډاکټرانو ورته کړي دي هغه عملي کوي او خپل ځان د امراضو نه ساتي. نو تاسو په نظر په دو دواړو نفرو کې کوم نفر ډیر زر مریضي یا کوم نفر د امراضو باندې مبتلا کیږي؟ نو واقعا چې هغه څوک چې احتیاط نکوي، هغه څوک چې نظافت نه مراعاتوي، هغه څوک چې توصیې د وقایوي توصیې نه مراعاتوي هغه ډیر زر به مریضي. اما همدغه مثال دوه هغه نور نفر ونیسئ چې یو د الله سبحانه وتعالی خبر مینی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر مینی او کوشش ته دی چې د الله او د رسول په خبر عمل وکړو. 5 وخت لمونځ باندې کلک دی، که سړی وي په جمع کې او که ښځه وي په کور کې په وخت باندې نینا وخته کې وي. 5 وخت لمونځ باندې پایبند دی او عقیده د توحید ده او عقیده کې شرکی اعمال نشته او خرافات و بدعات نشته، د توحید عقیده لري او کوشش کو چې ځان د ګناهونو نه وساتي او کوشش کو ته په تلاش کو چې د الله سبحانه وتعالی او د رسول خبر ومینی او د اسلام په احکام باندې عمل وکړي. او بل خواته نفر دی چې لمونځ نه کا، د الله او د رسول احکام ورته مهم نه دي او خبر نمینی د الله او د رسول او اصلا ورته مهم نه دي چې الله څه ویلي دي او رسول څه ویلي دي او موږ د چیش لپاره پیدا شوي یو، چیرته به ځو او د موږ د اعمالو نه چې په دنیا کې کو هغه به الله سبحانه وتعالی د موږ نه حساب کتاب اخلي. دا نه دي ورته مهم، اصلا هیڅ ګناه ورته مهمه نه ده، که وړه ده که غټه کایې او بیا امید نه، یعنی باطل امید لري په الله سبحانه وتعالی چې الله سبحانه وتعالی ما بخي. خو د دواړو نفر په مابین کې کوم یو به الله سبحانه وتعالی د سحر، د جادو، د کودونه، د بد نظر نه او د هر بل آفت نه به الله سبحانه وتعالی وساتي؟ کوم دو نفر تاسو په نظر؟ نو دا ښکاره خبر ده چې هغه څوک به الله سبحانه وتعالی وساتي چې د الله سبحانه وتعالی خبر مینی. الله سبحانه وتعالی د موږ تاسو دعاوې هغه وخت قبلوي چې موږ د الله سبحانه وتعالی اطاعت وکړو، چې موږ د الله سبحانه وتعالی خبر ومنو، چې موږ ته مهمه نه وي چې الله سبحانه وتعالی څه ویلي دي او کوشش ونه کړو چې د الله سبحانه وتعالی په کلام پوه شو، د الله سبحانه وتعالی دین زده کړو. نو څه رقم به الله سبحانه وتعالی موږ تاسو د دغو آفتونو وساتي، د دغو مصیبتونو وساتي، د سحر نه، د جادو نه، د کود نه، د بد نظر نه
او بل هر آفت نه. څه رقم به الله سبحانه وتعالی موږ تاسو وساتي کله چې موږ تاسو په خپله وقایوي توصیې چې د الله سبحانه وتعالی نه شوي دي هغه نه کړو. 5 وخته لمونځ کې سست یو، 5 وخته لمونځ سم نه کړو، جمع ته نه ځو، په جمع باندې لمونځ نه کړو، فکر هم په لمانځه کې نه وي، لمونځ سم نه کړو، تیز یې کړو، لمونځ ته د یوه مشکل په شکل ګورو، اما په اصل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې به کله مشکل پیښېدله په لمانځه باندې به خپل مشکل حلوله. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة. الله سبحانه وتعالی وایي قرآن کریم کې چې ای مؤمنانو تاسو کمک وغواړئ د ما نه په لمانځه او په صبر باندې، او موږ لمانځه ته د یو غټ مشکل په شکل ورته ګورو. نو څه رقم به د موږ مشکلات حل شي؟ او کله چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشکل پیښېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم به مخ واړوله لمانځه ته، نفلونه به یې کړل، ډېر لمونځ به یې کړله تر څو پورې چې مشکل حل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه به خپل مشکلات په لمانځه حلول. سبحان الله. نو کله چې موږ تاسو 5 وخته لمونځ باندې کلک نه وو، جمع ته نه ځو، په کور کې هم سم نه کو، او په سړي باندې په نر باندې خو جمع فرض ده، واجب ده، باید لاړ شي بې د کوم عذر شرعي نه، په خو باندې واجب ده. ګیز و بیګه ذکرونه نه لرو، د ماخستن د ویده کېدلو وخت کې ذکرونه نه لرو، ټول وخت روزانه موږ ضایع کوو په عبث کارو باندې، په بیهوده کارو باندې. خپل دین نه زده کوو، خپل اسلام نه زده کوو، د الله د احکامو نه یو خبر، د رسول د احادیثو نه یو خبر. نو څه رقم به الله سبحانه وتعالی موږ تاسو د جادو نه، د کودو نه، د بد نظر نه د دونه وساتي، او نور بل هر آفت نه، هر مرض نه موږ تاسو وساتي. کله چې موږ د الله سبحانه وتعالی دین نه ساتو، یعنی دین ساتل یعنی په دین باندې عمل نه کو. محافظت د دین دا دی چې موږ عمل پې وکړو. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس ته وویل احفظ الله یحفظک، ته د الله تعالی دین وساته، الله سبحانه وتعالی به تا وساتي. د دین ساتل دا دی، یعنی په دین باندې محافظت کړل دا دی چې دغه خپل دین د لاسه ورنکړي او په دو دین باندې عمل وکړي. عمل کړل په دو دین باندې دا محافظت د دین دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې ته الله سبحانه وتعالی په راحتۍ کې یاد که، الله سبحانه وتعالی به بیا تا په سختۍ کې یاد که. موږ چې راحت یو، خوشحاله یو، نعمتونه لرو، هیڅ مشکل نه لرو، په داسې وخت کې د موږ الله سبحانه وتعالی نه دی یاد. په داسې وخت کې موږ الله سبحانه وتعالی نه یادوو، او بیا په مصیبتو کې بیا الله سبحانه وتعالی ته چیغې ویو چې دا خلاف د الله د قانون نه دی. موږ په راحتۍ کې الله تعالی ونه پېژندله، نو په مصیبتو کې الله سبحانه وتعالی به د موږ دعا چیرې قبوله کړو؟ که چیرې موږ الله سبحانه وتعالی په راحتۍ کې یاد کړلو، یادم وه، د ده په خبرو په احکام باندې موږ عمل وکړو، نو هلته به بیا الله سبحانه وتعالی موږ تاسو په مصیبت کې، په مشکلات کې د موږ غږ واوري به، او د موږ مشکل به انشاءالله تعالی حل کیږي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.